سلامونه وخت مو په خیر. افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا رد کړه چې ګڼې ترهګرې ډلې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو یو پلاوی د پاکستان بې اساسه ادعا وڅېړي. د پښتون ژغورنې غورځنګاړو په میرانشاه کې یوه ستره غونډه وکړه. د غونډې ګډونوالو ویل په پښتنو د پاکستاني حکومت له لوري د روان ظلم او زیاتي پر وړاندې راټول شوي دي. د هلمند او کندهار په وروستیو جګړو کې 352 پاکستاني جنګیالیو ګډون کړی و. چارواکي وایي د دوی له ډلې زیات شمېر وژل شوي او جسدونه د پاکستان خاورې ته اړول شوي دي. پوهنې وزارت په سړو سیمو کې د رخصتیو نیټه اعلان کړه. دغه وزارت وایي د ډېرې یخنۍ له کبله له لومړي تر شپږم ټولګي زده کوونکي د قوس میاشتې په لومړۍ او له اووم تر 12 ټولګي پورې د قوس په 15مه نیټه رخصت کړي. او د ولسمشر لومړی مرستیال وایي قضایي قوې ته یې سپارښتنه کړې چې نیول شوي مجرمین د علني محکمه کړي او د شهیدانو کورنۍ د شاهدانو په توګه راوبلل شي.